لکټوړي وباسئ ګډې کې د غریبانو خادي کله وینه. د افغان لوبغاړو تاریخي بریا د پاکستانیانو په ګونډو کېدل او غبرګونونه دا چې ولسمشر غني حقاني او عباس ستانکزي ترڅنګ نورو څه ویلي جزئیات یې همدلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان څخه د لوبې ګټل او هغه هم بیا نړیوال جام کې افغانانو ته له اختر څخه کمه نه ده، ځکه خو د لوبغاړو ترڅنګ ټول افغانان د ستره بریا لمانځي او د پخوانیو او اوسنیو چارواکو لخوا ورته مبارکیانې هم ورکړل شوي دي. کابل او نورو ډیرو ولایتونو کې طالبانو او عوامو خلکو په هوایي ډزو یا د بریا ولمانځله. د افغان لوبډلې په بریا د هندوستان ټول پخوانیو ستورو خوښي څرګنده کړې او افغان لوبغاړو ته یې مبارکي ورکړې ده. جنرال موبین لیکلي ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کرکټ په زړه پورې بریا مبارکي وایم. د پاکستان د کبر ښکر یې ورمات کړ. افغانستان له انګلستان څخه هم وګټله خو داسې جشن یې ونه کړ. علت یې دا دی چې پاکستان زموږ بد ګاونډی دی. ولسمشر غني لیکلي ستره او تاریخي بریا مو بختوره شه، ژوندی دې وي افغانستان. انس حقانی لیکلي زموږ کرکټ تر بل هر وخت په ښه وضعیت کې دی. په لومړي ځل مو د انګلند او پاکستان ټیمونه مات کړل. دا غټه کامیابي ده، ټولو ته دې مبارک وي. افغانان مستعد خلک دي چې متحد وي او د ټیم په توګه کار وکړي، هر څه ممکن وي. عباس ستانکزي بیا لیکلي د نړیوال ICC کرکټ د لوبو په بهیر کې د ګران افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تاریخي بریا د انګلستان او اوس د پاکستان په مقابل کې خپل ملي ټیم اتلانو د کرکټ بورډ مسؤلینو او خپل ټولو باشهامت او د جګو شملو وطنوالو خویندو ورونو ته مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې همیشه خوشحالي او بریاوې را په نصیب کړي. حامد کرزي لیکلي د کرکټ د 50 اوریزو سیالیو په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا له امله ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم او د هیواد ملي لوبډلې ته د روانو لوبو په پاتې سیالیو کې د لا زیاتو بریاوو هیله لرم. بلخوا بیا پاکستانیانو خپل لوبغاړو ته غوسه دي او وایي دا د شرم ځای دی چې افغان لوبغاړو تاسو ته ماتې درکړې ده. درنو کتونکو تاسو مو هم دغه موضوع او دغه بریا مربوط نظرونه را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.